Support for Israel in this country has plummeted. امریکايي سناتور برني سېنډرز وايي په دې هیواد کې د اسرائیلو ملاتړ ډیر کم شوی دی. نن د پیو یوې وروستۍ سروې له مخې 80% ډیموکراټان اوس د اسرائیلو په اړه منفي نظر لري او 40% جمهوریت غوښتونکي هم همداسې نظر لري او د ټولو ګوندونو په منځ کې د ځوانانو شمیرې لا هم لوړې دي. سېنډرز په یوې ویډیوي وینا کې چې د اپرېل په 15 نېټه پر خپلې اېکس پاڼه باندې خپره کړې وايي Young people, whether they are young Democrats, progressives, conservatives, do not want us to continue to fund the horrific war policies of Netányahu. ځوانان که ډیموکراټان وي، پرمختګپال وي یا محافظه کار نه غواړي چې موږ د نتانیاهو د جګړې دا وحشتناکې پالیسۍ تمویل وکړو. هغه زیاتوي د کوینیپیاک یوې وروستۍ سروې هم ښودلې چې 80% خلک چې پکې 3% ډیموکراټان، 2% خپلواک کسان او 19% جمهوریت غوښتونکي شامل دي. زه دا خپلو جمهوریت غوښتونکو همکارانو ته وایم 19% جمهوریت غوښتونکي نه غواړي چې امریکا اسرائیلو ته نور پوځي مرسته ولېږي او له همدې امله زه نن 2 ګډ پرېکړه لیکونه وړاندې کوم چې هغه یوازینی رسمي میکانیزم دی چې کانګرس ورسره د وسلو د پلور مخه نیولی شي. And that is why, Mr. President, I am offering today 2 joint resolutions of disapproval, the only formal mechanism Congress has to block an arms sale.